بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې یو مکان یا دکان په ګیروي باندې نیول د شریعت په رڼا کې څنګه دي، او چې کله یې ونیسې په هغه په کرایه ورکول یا په هغه کې کاروبار کول دا څنګه دي، او که چیرې مالک مکان اجازت درکړي چې ته په دغه کور کې اوسېږه تر څو زه دا 3 لکه 4 لکه تا ته واپس کوم، نو د مالک مکان په اجازت سره په هغه کور کې اوسېدل دا څنګه دي؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. لکه محترمینو چې دا مسله ښه تفصیلي واوري او ډېر خلک پکې مبتلا دي، او د بعضو عباراتو څخه خلک په شبه کې پراته دي چې هغه د جواز طرف ته منډې وهي. ژر په ښه په غور سره واوري. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب فتاوی عثماني جلد نمبر 3 صفحه نمبر 421 هغه دا لیکلي دي چې کم ځای تا په ګروي نیولي هغه څه ګټه نه اخیستلی سې نه چاته په کرایه ورکولی سې، که دې ورکړې نو دغه باطل، او که چا هغه ګټې پیسې په کار کې راوستې نو د سودخوري په عظیمه ګناه کې مبتلا سو. په حواله د شامي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 511 دغه رنګه البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 222 سعید کتبخانه هدایه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 414 فتح القدیر جلد نمبر 9 صفحه نمبر 111 بدایع صنایع جلد نمبر 6 صفحه نمبر 140 او دغه چې ته مالک مکان اجازت درکړي په دې باندې مفتی محمود حسن گنگوهی نور الله مرقده چې هغه مفتی اعظم هند و، فتاوی محمودیه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 140 ډېر په تفصیل سره په دې باندې غږېدلی دی. هغه وایي که چیرې هغه اجازت درکړي نو هم جایز نه ده چې ته په دې مکان یا په دکان کې واوسېږې. اوس ګوره په دې کې دوې خبرې دي. اول خبره خدا دې کله دا ځای یا دکان یا کور په ګیروي ځای نسي، دا شرط ورته ووایي زه دا پیسې درکوم خو ستا په کور یا په دکان کې به زه اوسېږم، دا خو بالاتفاق باطله دی، حرام او ناجایز دی. ها که چیرې دغه شرط نه وي سره هسې مالک مکان وي ته پکې واوسېږه، نو صاحب هدایه دا ویلی دی چې جایز دی، نو هغه باندې علما ډېر تفصیلي بحث کړی دی او پر هغه باندې رد کړی دی، او مولانا عبدالحی صاحب لکنوي رحمه الله پر دې باندې مستقله رساله لیکلې ده. هغه صاحب هدایه په زمانه کې به دا عرف نه و، المعروف کالمشروط، په نن په هغه وخت کې به دا داسې نه و چې دی د ګیروي د مکان څخه استفاده اخیستله یا ګټه ځینې اخیستله، نو ځکه به هغو دا ویلي چې دا عرف نه دی او شرط هم نسو واقع، لیکن نن سبا دا عرف دی او نن سبا په دې باندې خلک ګټې اخلي، نو د المعروف کالمشروط د وجې سره دغه صورت هم ناجایز دی. او په دې باندې فتاوی دغه عبدالله محمد بن اسلم السمرقندي چې دا د علماء سمرقند د کابلین علماء سو، هغه وایي دغه اجازت داسې دی، د رهن اجازت داسې دی، د ګروي اجازت داسې دی لکه د سود اجازت. په سود کې خو دواړه سره راځي، دواړه سره خوشحالي د دواړو اجازت دی، نو دا هم دغه رنګه دی، بالکل دا ناجایز دی. شامي جلد نمبر 5 صفحه نمبر 428 او مجموعه رسائل لکنوي جلد نمبر 3 صفحه نمبر 12. نو محترمه که د هغه اجازت وي او که نه وي په یو صورت کې هم دا جایز نه دی. که هغه اجازت درکړي چې ته په دې مکان کې اوسېږه هم نسې پکې اوسېدلی، ګټه ته د هغه ګروي شي څه نسې اخیستلی، دا ټول صورتونه چې کوم د ګروي دي دا محترمه ناجایز دي. والسلام.